رحیم. سلامونه او نیک هیلې قدرمنو انجینر صاحبانو، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو انجینر صاحبانو، موږ او تاسو په تېرو لکچرونو کې د اوټوکیډ له انټرفیس سره اشنایي ترلاسه کړې او کوم مختلف او اړین موضوعات چې ما تاسو ته ډېر په واضح او مفصل ډول سره تشریح کړ. او آخري موضوع زموږ دغسې یو انټرفیس جوړول و چې څنګه کولی شو دغسې یو کاري صفحه ایجاد کړو. ما تاسو ته وویل چې د کارونو په ترسره کولو کې له موږ سره ډېره مرسته کوي. نو اوس هم راځو اووم لیکچر کې ته، خو مخکې د اووم لیکچر له پیل کېدو څخه له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. یوه خبره دا ده چې انجینر صاحبانو ممکن زموږ د ویډیوګانو کمیت ډېر ښه نه وي، ولې د کیفیت له لحاظه هغه معنوي ارزښت ډېر دی، ځکه چې موږ په ډېر واضح ډول سره دلته کار کوو، زحمت وباسو. که هغه زموږ مادي خدمات وي که مالي وي، هغه په خرج کې ورکوو. غواړو چې تاسو ته یو ښه او با کیفیته ویډیوګانې، که هغه د کمیت له لحاظه وي که د کیفیت له لحاظه وي، خپل هڅه کوو چې ټول امکانات په کار واچوو او تاسو لپاره یو معیاري ویډیو جوړ کړو. نو په هماغه اساس اوس هم راځو مخکې د دې څخه چې راشو د دغه آپشنونو څخه، د ډرا آپشنونو او دې څخه استفاده وکړو. زه نن غواړم د ماوس په کارکردګۍ باندې نن تاسو ته یو لنډ بحث وکړم چې ماوس څخه دغه کوم ماوسونه چې مونږ فزیکي اخلو، نه د خپل کمپیوټر، یو د کمپیوټر ماوس، یو دغه مونږ چې اوټوکیډ دپاره ډېر اړین ده، یو اکسټرنل یا بیروني ماوس اړتیا ده. زه غواړم چې نن د دغې د کارکردګۍ په هکله تاسو سره خبرې وکړم چې څه چارې مونږ سره ترسره کوي. ما دلته ځان سره نوټ کړي دي. لومړی دا د انجینر صاحبانو چې ماوس مونږ سره سلیکټ ترسره کوي. ډېر ساده خبره ده، تاسو پوهېږئ چې دغسې مونږ مختلف اجسام مونږ سلیکټ کوو یا انتخابوو. لومړی دنده یې دا ده. دویم دنده هغه پن کول ده. مونږ سره انجینر صاحبانو یو دغه پن ده او یو د ماوس پن ده. مثلا دغه پن که چېرې موږ ووهو، هماغسې کولی شو چې مختلف زوایاو او مختلف حالتونو ته واړوو خپل پروژه یا خپل ترسره شوی کار، چې دې په واسطه موږ کولی شو د خپله دغې بټنې په واسطه، او که چېرې غواړو د دې آپشن څخه ووځو اسکیپ وهو. یو موضوع. بله موضوع درنو انجینر صاحبانو دا ده چې پن موږ د شارکټ له لارې هم کولی شو. که چېرې تاسو پی انټر کړئ، پن کېږي خپله، بېرته اسکیپ ووهئ، څه کېږي، د دغې آپشن څخه وځو. ولې ماوس د ماوس کوم ویل چې ده، دغه رول د ماوس دغه رول یا دغه ویل چې ده، که چېرې تاسو دا په چیق ونیسئ یا هم یو ځل بټن او کېکاږئ، همدغسې یې ونیسئ، وینئ پن کېږي. نو د دې آپشن او د دغې په پرتله دا ډېر موږ سره په راحت ډول سره کار کوي. دا د پن آپشن چې سلیکټ هم شو او پن هم شو. زوم اکسټینډ انجینر صاحبانو، یو زوم اکسټینډ مثلا د مثال په ډول بعضې وخت داسې کېږي چې تاسو یو پروژه کاروئ، دغه پروژه له تاسو څخه ورکېږي، همدغسې وګورئ دغسې ورکېږي. تاسو چې هر څومره دغسې هاخوا ته وګرځئ، ویې لټوئ، په اسانۍ سره نه پیدا کېږي. یو ستونزه بعضې وخت تاسو غواړئ چې دغه پروژه مو چې ترسره کړې ده فکس دغې په اندازه راشي، زموږ د دغه کاري صفحې په اندازه همدغلته باید فکس جوړ راشي. نو زوم اکسټینډ موږ سره په دغه برخه کې مرسته کوي چې زوم اکسټینډ په واسطه که چېرې موږ غواړو زوم اکسټینډ ترسره کړو، نو موږ کولی شو د دغې خپل ماوس دغه ویل 2 ځلې کلیک کړو، دغسې پروژه چې څه کوي، تقریبا 1 ملي فاصله دغلته پرېږدي او 1 ملي فاصله دغلته، نور هماغه پروژه چې موږ ترسره کړې ده فکس همدغې صفحې سره یې برابروي. دا د ماوس بله ځانګړتیا چې زوم اکسټینډ. بل زوم ریل ټایم. زوم ریل ټایم مثلا همدغه د ماوس دغه ویل یا دغه سکرول کولو په واسطه، دغه کوم ماوس چې ویل لري یا دغسې یو چرخ لري، هماغه تاسو مخکې یا وروسته کوئ، نو زوم این او زوم اوټ کېږي. دې ته ویل کېږي زوم ریل ټایم، یعنې په هماغه وخت کې یا په هماغه ثانیه کې موږ سره څه کوي، زوم ریل ټایم کوي. بل موږ سره اوربیټ د انجینر صاحبانو. اوربیټ معنا چرخول یا څرخول.
څنګه کولی شو چې خپل یوه پروژه مونږ په دغه بیا په 3D برخه کې مونږ سره ډېر کارېږي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې خپل دغه پروژه چې شی کوي اوربیټ کوي، نو تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر له صفحې څخه د شفټ او د سکرول په واسطه وینئ په 3D برخه کې بیا دا ډېر په کارېږي. دلته شفت بټن وکاږئ او هغه خپل هماغه ویل په چغ ونیسئ یا هم بټنه یې کېږدئ او هر خواته چې تاسو ویسئ هماغه خواته بیا دا څه کېږي اوربیټ کېږي، چرخېږي، مختلف خواو ته ځي. دا هم و موږ سره د اوربیټ موضوع. بل موضوع چې ده مخکې د انټر څخه اجازه راکړئ چې ډرګ باندې بحث وکړو. انجینر صاحبانو ډرګ خو ما تاسو ته مخکې ویلی و دا تکراري موضوع ده چې تاسو کولی شئ د هغې په واسطه خپل پروژه ډرګ کړئ یا خپل پروژه ښکته او پورته کړئ. استفاده کېږي او د منظم ډول دې نه موږ ګټه پورته کولی شو. دا د ډرګ کول. او بل موضوع انجینر صاحبانو ډرګ هم وشو، فقط انټر. انټر زموږ ماوس انټر کار نشي ترسره کولی، مګر په یو طریقې سره موږ کولی شو چې د خپل د ماوس رایټ بټن یا رایټ کلیک انټر آپشن لپاره تنظیم کړو. د مثال په ډول که چیرې زه راشم یو زه راکړئ، زه ټاپ ته راشم او دا هم 2D وایر فریم صحیح ده. وګورئ که چیرې زه رایټ کلیک وکړم دغسې یو آپشن یا دغسې یو صفحه ماته خلاصېږي چې دې کې پن ده، زوم ده، سټرینګ ویل ده او دا شیان چې دا موږ او تاسو مثلا که چیرې پن وګورئ دغلته لرو، زوم هم لرو، خپل سټرینګ ویل او دا شیان. نو که چیرې غواړو خپل دغه ماوس رایټ کلیک په انټر باندې بدل کړو چې د کارونو په ترسره کولو کې موږ سره ډېر مرسته کوي انجینر صاحبانو، چې که چیرې تاسو غواړئ چې چټک کار وکړئ او ډېر کارونه مو تیز وي، نو تاسو کولی شئ د خپل د ماوس رایټ بټن تاسو په انټر بدل کړئ. ځکه چې انټر موږ دپاره ډېر په کارېږي، نو هماغه دپاره موږ باید د خپل د ماوس رایټ بټن چې کو انټر ته تبدیل کړو. څنګه کولی شو؟ او پي آپشن ته لاړ شئ، آپشن څخه وروسته یوزر انټرفیس ته راشئ او دلته وګورئ شارټکټ مینو ان ډراونګ ایریا، دغه باندې کلیک کړئ، اپلای کړئ او اوکې کړئ. زموږ او ستاسو د ماوس کم دغه چې ده رایټ کلیک دا څه کېږي په انټر باندې بدلیږي. اوس تاسو ته د دې کارکردګي ښیم چې کومه برخه کې موږ سره مرسته کوي. د مثال په ډول زه راشم دغلته یو دانه دایره رسموم، دغلته یو دانه مستطیل رسموم. اوس انټر موږ سره کوم مرسته کوي؟ که چیرې تاسو راشئ غواړئ چې یو بل مستطیل هم تاسو رسم کړئ، نور نو اړتیا نشته چې تاسو راشئ دلته اول کلیک وکړئ او بیا دلته راشئ هغه ترسیم کړئ. فقط اوس دغلته موږ ته په اوټوکیټ کې انټر که چیرې تاسو ووهئ هغه آپشن چې موږ آخر ځل ترسره کړی وي هماغه موږ ته راوړي. اوس وګورئ زه یو رایټ کلیک باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ موږ ته ماوس راغی. اوس یې راشئ موقعیت انتخاب کړئ. اوس هم زه راځم یو بل دایره رسموم. اوس زموږ آخري آپشن چې شی ده، زموږ آخري آپشن چې ده هغه دایره ده. که چیرې راشم زه رایټ کلیک ووهم راسن ماته بیا دایره رسموي. نو دا درنو انجینر صاحبانو موږ سره د ماوس هغه کارکردګي چې څنګه کولی شو دې څخه استفاده وکړو او دغه شپږ یا اووه برخو کې موږ سره چې سلیکټ ده، پن ده، زوم اکسټینډ ده، زوم ریل ټایم ده، اوربیټ ده، انټر ده او ډرګ ده، په دغه برخو کې موږ سره مرسته کوي. نو تاسو نه هیله کېږي چې حتما د خپل ماوس که چیرې غواړئ چې کارونه مو چټک شي، ځکه چې انټر بیا ډېر په کارېږي. که چیرې غواړئ چې مثلا د مثال په ډول زه غواړم یو لاین رسم کړم، یو لاین رسم کړم، دې لاین ته ابعاد ورکوم. د مثال په ډول زه دغې لاین ته ابعاد ورکوم 100 متره یا 100 سانتي. نو دلته چې 100 سانتي زه انټر کوم زه باید څه شی وکړم؟ بیا یو انټر ووهم. اوس غواړم بیا یو لاین رسم کړم، دلته وګورئ. اوس غواړم یو بل لاین هم رسم کړم. که چیرې زه بیا دلته راشم او بیا ورته ابعاد ورکړم، خو د هغې پر ځای همدغه ماوس باندې چې معیار کړی دی وګورئ
لاین اوس ما ته خپل رسموي، هېڅ ما لاین انتخاب هم ونه کړ. اوس بیا راشه ابعاد یې ووهه مثلا 100 سانتي، بیرته هماغه انټر کلیک کړه د خپل ماوس په واسطه او په اسانۍ سره دغسې موږ ته د کارونو په اسانتیا کې بیا مرسته کوي. دا د انټر د برخې. اوس هم راځو درنو انجینر صاحبانو، مخکې د ده څخه چې راشو دغه آپشنونو ته ډرا آپشن کار کوو، باید د سلیکټ په هکله یو څه بحث وکړو. نو انجینر صاحبانو موږ په اوټوکیډ کې دوه ډوله سلیکټ لرو. انتخابونه یا هم سلیکټ کول مختلف ډولونه لري. د مثال په ډول زه راځم د ماوس یو نقطه انتخابونو مثال په ډول دغه ده. که چیرې زه د ښي طرف څخه چپ طرف ته راشم، وګورئ یو شین پرده څه کېږي؟ ترسیم کېږي. او که چیرې زه د همدغې نقطې څخه راشم بیرته د چپ خوا څخه ښي خوا ته راشم، تاسو وګورئ یو آبي رنګ یا آسماني رنګ مونږ ته رسمیږي. د دې توپیر څه ده؟ کوم آبي رنګ باندې چې دا رسمیږي درنو انجینر صاحبانو، دې ته ویل کېږي وینډو سلیکشن. وینډو سلیکشن په کومه برخه کې یا څنګه کارکردګي لري؟ که چیرې تاسو غواړئ دغه جسم انتخاب کړئ، دغه جسم تاسو غواړئ انتخاب کړئ، د وینډو سلیکشن څخه که چیرې تاسو استفاده وکړئ، تاسو مجبور یاست چې هغه جسم ټول په بر کې راوړئ، یا هغه جسم ټول دغه شین صفحې کې ځای په ځای شي یا دغه آبي صفحې کې ځای په ځای شي. کنې اوس وګورئ زه په نیمایي کې دا راوړم نه سلیکټ کېږي، خو که چیرې راشم پوره یې راوړم بیا هم نه کېږي. اوس وګورئ اوس چې مې پوره راوسته سلیکټ شو. یو توپیر د دې دا ده چې موږ سره دغه سلیکشن وینډو سلیکشن شین آبي رنګ لري او اجسام باید ټول پکې راشي. خو یو څوک وایي چې استاد څه ضرور ده چې زه راشم هماغه یو سلیکشن ورته اړتیا درلوده هماغه به صحیح و. یو څوک بل څوک راځي وایي نه زه غواړم همدغې په سر یو ارک رسم شوی ده، تاسو وګورئ مثلا دغلته یو ارک رسم شوی، صحیح ده، اجازه راکړئ، یا یو بل لاین رسم شوی. تاسو غواړئ یوازې دغه لاین څه کړئ؟ انتخاب کړئ. نو دلته تاسو که چیرې راشئ د وینډو سلیکشن څخه استفاده وکړئ، یوازې دلته لاین انتخاب کېږي. او که چیرې تاسو ونه غواړئ چې دغه سرکل رسم شي د وینډو سلیکشن څخه، او که چیرې راسئ تاسو چې دغه شین رنګ سلیکټ ده چې ته کراس سلیکشن وایي، که چیرې تاسو د کراس سلیکشن څخه استفاده وکړئ، دا موږ سره څه کوي؟ یوازې انجینر صاحبانو فقط یو ټچ ورکړئ هغه جسم سره خپله انتخابوئ. اړتیا نشته چې د وینډو سلیکشن په واسطه ټول جسم په هماغه بر کې راوړئ، نه، فقط یوازې ټچ یې کوئ. دلته وګورئ فقط یوازې یوه برخه ورسره وصل شي خپله جسم انتخابېږي. اوس هماغه توپیر باندې پوه شولې. که چیرې یوازې په دغه حالت کې بیا موږ سره که چیرې راشو د کراس سلیکشن څخه استفاده وکړو، وګورئ موږ یوازې اړتیا درلوده چې دغه لاین انتخاب شي، اما دلته سرکل هم انتخاب کېږي. نو هغه دپاره هم دغه وینډو سلیکشن صحیح ده چې بیا استفاده یې کړو. دا د کراس سلیکشن او د وینډو سلیکشن توپیر او کارکردګي. خو یو بل څه دلته شته د انجینر صاحبانو، تاسو وګورئ چې موږ راځو یو ما کراس سلیکشن یا هر سلیکشن چې تاسو واخلئ دغلته وګورئ یو فنس ده، یو ډبلیو پولیګون ده، یو سی پولیګون ده. فنس څه کار کوي موږ سره؟ فنس انجینر صاحبانو که چیرې موږ دغسې یو خط په شکل موږ ته سلیکشن راکوي، دغه فنس چې دغه خط تاسو هر جسم باندې ویسئ فقط ورسره ټچ یې کوي، هغه درته انتخابوي. مثلا دې ځای راځم بیا دغه جسم انتخابوم، دې ځای نه ځم دغه همدغسې د یو خط په شکل انتخابول یا انتخاب ترسره کوي. دا د فنس له کارکردګي څخه ده چې دا هم د کوم د کراس سلیکشن او وینډو سلیکشن له لورې. بل ډبلیو پولیګون ده. ډبلیو پولیګون څه کوي انجینر صاحبانو؟ وګورئ دا د یو پردیش په شکل موږ ته کار اجرا کوي. مثلا تاسو وګورئ دلته مختلف غیر منظم اجسام چې وي او تاسو غواړئ هغه څه شی کوئ؟ انتخاب یې کوئ. بیا تاسو کولی شئ د دغې سلیکشن څخه په استفادې کار واخلئ. دا د ډبلیو پولیګون. یو سی پولیګون ده. سی پولیګون هم څه کوي؟ دغسې یو خطي هغه موږ ته په وینډو سلیکشن کې
ډبلیو پولیګون استفاده کیږي وینډو سلیکشن کې، او دا په کراس سلیکشن کې استفاده کیږي. نو دغه د سلیکشن له ډولونو څخه چې موږ کولی شو دغسې سلیکشن ترسره کړو. د ترڅنګ درنو انجینر صاحبانو یو څه نور موضوعات چې د سلیکشن په برخه کې دي، مثلا تاسو غواړئ داسې سلیکشن ترسره کړئ چې اجازه راکړئ ماته مثلا د مثال په ډول تاسو غواړئ یو څو دانې لاینونه رسم شوي دي دلته. اجازه راکړئ ماته چې زه یو نوی لیر جوړ کړم، مثلا دې ته وال ورکوم، نو یو لیر جوړ کړم دلته چې تاسو ته دغه توپیر بیا وښیم. ښه انجینر صاحبانو، مثلا زه راغلم یو لاین مې رسم کړ، یو مې دا لاین رسم کړ، یو مې دا لاین رسم کړ. اول څه راځم دغسې یو لاین رسموم، همدغسې بیا راځم یو دغسې لاین رسموم. تاسو غواړئ دغسې مختلف دیوالونه یا هم مختلف اجسام دي تا سره، خو یو ډول په یو لیر کې یا په یو شکل لري. تاسو غواړئ هغه اجسام، یا که چیرې زه تاسو ته دغسې یو څو دانې ریکټینګل رسم کړم چې دغه واضح شي. اوس تاسو غواړئ چې په دغه پروژه کې ټول مستطیلونه چې تاسو رسم کړي هغه چې شي، دغه ټول مستطیلونه په یو ځل سره انتخاب شي. د مثال په ډول اوس که چیرې راشئ دانه دانه دا استفاده کوئ او دا دغه کوئ انتخاب کوي، خو سخت کېږي چې راشئ اول دلته بیا دلته بیا دلته بیا دلته. مثلا دا خو 4 دانې وي، ډېر په اسانۍ سره شو. بعضې وخت داسې ترسره کېږي چې په سلګونه دانې وي یا داسې اجسام وي چې په زرګونه دانې وي، بیا هغه څنګه تاسو کولی شئ انتخاب وکړئ، ډېر وخت ګیر کېږي. نو هغه دپاره موږ او تاسو یو شارټکټ لرو. تاسو اول یو دانه د هماغه جنس څخه انتخاب کړئ، بیا راشئ سلیکټ سیملر چې SIMI د هغې شی د شارټکټ ده چې دا تاسو انتخاب کړئ. اوس وګورئ ټول هغه مستطیلونه چې ترسیم شوي دي موږ د سلیکټ سیملر په واسطه کولی شو انتخاب وکړو چې موږ ته ډېر کار اسانوي. خو یو شرط دا ده چې باید یو جنس وي، داسې نه وي. هو بل موضوع داسې ده چې تاسو غواړئ ټول دغه اجسام انتخاب کړئ چې هغه لاین ده که سرکل ده هر څه چې ده، نو هغه دپاره څه ده، هغه دپاره کنټرول A چې ووهئ ټول اجسام چې پکې وي هغه انتخابیږي. دا بلو د سلیکټ کولو له جنسونو څخه چې څنګه کولی شو سلیکټ وکړو. او تر څنګ درنو انجینر صاحبانو بله موضوع چې د هغه موږ سره د سلیکټ کولو په برخه کې بعضې وخت بعضې امتحانات چې اخیستل کېږي د انجینرانو څخه، مثلا درنه پوښتنه کېږي چې تاسو نه پوښتنه په دې هکله کېږي چې تاسو آیا اوټوکیټ یا هم دغه نور سافټویرونو سره بلدتیا لرئ او که نه. که چیرې تاسو واخلئ هلته بیا تاسو باندې همداسې نه کېږي چې راشي تاسو باندې لاین رسم کېږي چې آیا تاسو لاین رسمولی شئ یا نه، یا داسې نور موضوعات. هلته تاسو نه تخنیکي پوښتنې کوي. د مثال په ډول زه راشم ما ته څه کوي، زه یو اجازه راکړئ مثلا موږ ته وایي راشئ دغه جسم انتخاب کړئ. تاسو وګورئ زه راځم کراس سلیکشن څخه استفاده کوم، اجازه راکړئ مثلا دغه جسم هر څه کوم دغه جسم څه کېږي نه انتخابېږي. وینئ دغه جسم نه انتخابېږي. نو تاسو دې دپاره چې دا نه انتخابېږي څه حل لاره لرئ، څنګه کېږي؟ هر څه چې کوئ تاسو حیرانه پاتې کېږئ چې دا خو انتخابېږي نه. نو هغې یو شارټکټ څخه استفاده کوي چې څه شی دغه شارټکټ کنټرول F3 کنټرول شفټ F3 ووهئ. شفټ F3 چې ووهئ نو تاسو که چیرې هر جسم راواخلئ او تاسو هغه بیا نه سلیکټ کېږي، او که چیرې غواړئ چې بېرته دغه جسم له دې څخه وباسئ د کنټرول د شفټ F1 څخه استفاده وکړئ. اوس وګورئ خپله جسم انتخابېږي، په اسانۍ سره کولی شو. یو موضوع. بله موضوع مثلا بعضې وخت داسې کېږي چې بیخي دغه سلیکشن دغه نه راځي، دغه پرده یې نه راځي، یا دغه کوم کراس سلیکشن یا وینډو سلیکشن چې بیخي هغه خپل هغه صفحه یې نه راځي
نو هغه دپاره هغه یو شارټکټ څخه چې ده هغه د پیک O2 ده. پیک O2 آپشن وهي اوس وګورئ دا څه کوي صفر انتخابوئ. اوس وګورئ زه هر څومره چې کوښښ وکړم بیخي نه کراس سلیکشن راځي نه وینډو سلیکشن راځي. هغه جسم انتخابول مو تاسو ته بیخي سخت کیږي. نو په دغه حالت کې موږ تاسو بیا څنګه کوو څه اړین ده بیرته هماغه پیک O2 وهئ او څه کوئ اوس صفر د 15 انتخاب کوئ انټر یې کوئ. اوس وګوره هم سلیکشن کوي هر څه ډېر منظم او په ډېر ښه شکل سره څه کیږي مخته ځي. نو بعضې آپشنونه یا بعضې موضوعات چې کار نه کوي نو دغسې شارټکټونو په استفادې سره موږ کولی شو خپلو ستونزو حل. اوس هم انجینر صاحبانو راځو خپل لومړنی آپشن ته په ډرا برخه کې یا ډراوینګ برخه کې چې هغه عبارت د لاین څخه ده چې څنګه کولی شو لاین کوم حالتونه لري او څه ډول ترسیمات کولی شو. که چېرې تاسو راشئ لاین باندې کلیک وکړئ او تاسو یو ځای کې لومړۍ نقطه انتخاب کړئ بیا ویلی چې سپیسیفای نیکسټ پوینټ تاسو بله نقطه انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ دغسې ډول سره څه کړئ یو لاین انتخاب کړئ یا یو لاین ترسیم کړئ. خو یو لاین څو برخې لري. یو لاین چې ده 3 ګریپه لري دې ته ګریپ ویل کېږي. یو ګریپ 2 ګریپ 3 ګریپ. د منځني ګریپ څخه که چېرې تاسو غواړئ چې دغه لاین موقعیت ته تغییر ورکړئ مثلا د دې کې دی تاسو غواړئ دلته یې راوړئ د منځني ګریپ څخه کلیک واخلئ همدغسې رایټ بټن لیفټ بټن باندې کلیک کړئ همدغسې ونیسئ او موقعیت ته چې غواړئ همالته یې ویسئ دغسې. او که چېرې تاسو غواړئ دغه انجامونو څخه چې کوم ګریپونه دي تاسو غواړئ یو زاویه ورکړئ یا طول ډېر کړئ هم کولی شئ. مثلا تاسو غواړئ طول یې ډېر کړئ دغسې تاسو کولی شئ چې طول ته اضافه والی وبرخئ. او که چېرې غواړئ زاویه یې بدل کړئ هم کولی شئ. تاسو د آخري یا هم انجامونو کې چې کوم ګریپونه دي د هغې څخه یا د هغې په واسطه دغه بدل کړئ یا بدلون پکې راوړئ دا هم داسې. او د دې تر څنګ درنو انجینر صاحبانو لاین چې ده مختلف نور آپشنونه موږ سره لري. مثلا تاسو غواړئ دغسې یو اجازه راکړئ فرض مثال تاسو غواړئ دا د ایکس محور دی اجازه راکړئ چې زه یو نوی فایل واخلم. مثلا تاسو غواړئ دغسې یو لاین رسم کړئ چې دا ایکس محور شو دا وای محور شو. تاسو غواړئ داسې یو لاین رسم کړئ چې د ایکس محور باندې 2 واحده وي او د وای محور باندې یو واحد وي یا مختلف حالتونه. یعنې دغه یو سی اس آیکن څخه چې تاسو دلته ګورئ دغه یو سی اس آیکن څخه تفاوت ولري په دغو یو ځانګړي اندازې سره. مثلا تاسو راشئ لاین باندې یا ال آی انټر کړئ چې لاین د عبارت له شارټکټ د لاین ال آی ده یا ال یوازې انټر کړئ. اوس دلته وګورئ په دغه آپشن کې تاسو ته یې ویلي دي چې سپیسیفای فرست پوینټ. سپیسیفای فرست پوینټ یعنې هغه نقطه چې تاسو غواړئ د ایکس په محور وي هغه انتخاب کړئ. د مثال په ډول زه غواړم چې دا د ایکس له محور څخه څو درجې وي. مثلا زما یونټ چې ده په سانتي متر باندې ده زه غواړم چې دا د ایکس محور څخه 10 متره لرې وي. تاسو بیا انټر وهئ یا هم ټیپ وهئ اجازه راکړئ انټر مو ووهه. اوس تاسو ته وایي نیکسټ پوینټ سپیسیفای نیکسټ پوینټ. تاسو هغه نقطه انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ هغه مثلا غواړئ چې په وای محور باندې څو وي 10 متره وي. اوس راشئ انجینر صاحبانو ښه وګورئ دغه لاین چې موږ او تاسو رسم کړی یا موږ او تاسو ترسیم کړی ده دا په هماغه د ایکس او وای محور څخه په هماغه اندازه څه لري توپیر لري. خو یو بل خبره ده موږ د لاینونو یا دغه لاین چې ما رسم کړ د دې ابعاد ما ورنه کړ. که چېرې راشئ غواړئ تاسو غواړئ چې یو ځانګړی اندازې باندې یا یو ځانګړی بعد باندې تاسو رسم کړئ. مثلا تاسو غواړئ سپیسیفای فرست پوینټ زه غواړم دا چې یې د ایکس محور باندې 200 یا هم 20 متره فاصله ولري. ټیپ باندې کلیک کړئ. اوس هم راشئ
specify the second point یعنی د وای محور باندې مثلا 3 متره وي بیا راشئ ټیب ووهئ دا هم وشو بیرته راشئ انټر ووهئ اوس چې انټر مو ووهه تاسو ته موقعیت یا لومړنۍ نقطه چې په ایکس او وای محور کې چې تاسو ورکړې وه هغه ترسره شو اوس تاسو لومړۍ نقطه چې ده دغه ځای کې موقعیت لري دغه وینئ اوس تاسو ته وایي څو متره باید دغه لاین وي یا دغې لاین طول باید څومره وي مثلا زه غواړم چې زما دغه لاین وي 150 متره یا 15 متره ځکه چې 1500 سانتي متره ده دا 15 متره راځي ښه دا مې انتخاب کړ خو غواړم دغه زما لاین په یو ځانګړې زاویې سره وي چې دغې زاویې د ترسیم لپاره تاسو ټیب بټن ووهئ چې دغه 1500 څخه وګورئ دغه 25 ته دا اوړي اوس وګورئ ټیب بټن مو ووهئ زه غواړم دا 45 درجې زاویې لاندې دا رسم شي انټر کړئ اوس تاسو هغه لاین وګورئ هماغه کوم مشخصات چې تاسو ورکړئ په هماغه باندې ترسیم شو اجازه راکړئ چې زه د لاین هغه کوم برخې چې دي زه تاسو ته په دغه کې وښایم سنپ موډ کې چې تاسو پوه شئ چې کوم برخې لري وګورئ مینار صاحبانو زه یو بل رنګ قلم واخلم یو دغه برخه ده دغه یو ویش چې لیکلی او یو دغه بټن کله چې تاسو دغه آپشن ګورئ دلته تاسو ته د لاین هغه طول ښایي چې تاسو غواړئ څومره اندازه دې ته ورکړئ دغه برخه تاسو غواړئ په یو زاویې لاندې دغه لاین رسم کړئ کله چې اندازه یا طول مو ورکړ ټیپ بټنه په کیبورډ کې کېکاږئ د هغه څخه وروسته دغه بیا روښانه کېږي اوس وګورئ دا روښانه ده شین رنګ لري او بیا دا کله چې ټیپ بټن ووهئ هلته طول ورکړئ ټیپ ووهئ دلته بیا دا روښانه کېږي چې زاویه ورکړئ او هغه څخه وروسته بیا انټر ووهئ خپله تاسو ته هماغه لاین رسمیږي د مثال په ډول اوس زه غواړم چې د دغې لاین طول 10 متره وي ټیپ بټنه کېکاږم تاسو وګورئ زاویه خپله فعالیږي غواړم دا په 80 درجې زاویې باندې ترسیم کړم انټر وهم او وګورئ هغسې یو لاین ترسیم شو دا قدرمنو انجینر صاحبانو د لاین برخه همداسې راځو د تر څنګ پولي لاین مخکې دلته څخه چې وبښئ ایکس لاین یا کنسټرکشن لاین باندې خبرې وکړو د نن ورځې درس به همدلته پای ته ورسوو انشاءالله په راتلونکي درس کې نور اپشنونو باندې به بحث وکړو خو بیا هم د تاسو هیله کېږي تر څو کم کارونه یا کم هغه چارې چې موږ دلته ترسره کړې ډېر په غور سره خپله په خپل کور کې یا په خپل کمپیوټر کې کله چې وخت لرئ هم ویډیو وګورئ او هم هلته عملي چارې پکې ترسره کړئ تر څو په ښه شکل او ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې دغه اوټوکیډ په تمرین او په زحمت باندې زده کېږي بغیر د دې څخه امکان نه لري نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو په تا یو ځل رب سپارم ښه وخت ښه چارې